ملګری اکثر تو خپله هم خبره اورېدلې وي چې ډېر خلک چې کله څه پوښتنه پرې وکړي چې یاره اچار دې کوله بیا دې ویله نه وکړه بیا څه درته وایي چې یاره پلونکي داسې ویل ستې مې اچار پرې پرېښوله اچھا بیا په دغې سره تو سره هم په ژوند چې دا خبره ډېره زیوته شوې وي خاص کر موږ سره ډېره زیوته شي چې کله داسې څه سټایل وکړي یا څه خبره کې چې کوم سوچ به نهایت مطمئن وي یا د اسلام په دایره شهه دننه وي د پښتو په دایره شهه دننه وي خو خلک درته وایي چې یاره دا د سره خوا نه کړو دا سته ما که نو ډېر خلک خو داسې دی چې مطلب په خلک پرې چې کله داسې پرې وایي دا اچار ستي پرې پرېږدي نو ملګري نن دا ویډیو هم بالکل په دغې باره شدو چې ژوند چې کوې همیشه خپل یې کوه خلک په خوله ته ژوند مه کوه یوه واقعه مو اورېدلې وي چې پلور زیای وي او خر یې روان کړی وه نو چې کله دغه خر بیایي ها اچھا اوالی په پښې روان کړی وه چې کله په یوه ویر شي یو کس ورته وایي چې دا څه په ګلون شاین یې ستی چې یا تو سره خار هم شته ده یا تو بیا هم په پښې ور سره روان یې یو کس ورلاک شه ستی کنی دغه ازیا پلور چې کوم یې زوی ته وایي چې بچیه ته ورلاک شه په خره چې تو یوسه شادو نو بیا راونکو کنی مخ ته بل کس پیرو شي وره چې اوهو دا خو ډېر ظالم زیای دی وره چې ویلې وره دا خپل په خره درته نوسته یو تو ته په پښې روان کړی یې تا خو ډېر ظلم دی ته خو والد صاحب یې لحاظه ته ورپوس شه زیای دی پړای ونسي نو دغه په غیڅ سره وکړو چې زیای یې روکیز شي زیای خار په پړی ونسي او والد صاحب ورلاکو نو چې بیا مخ ته داسې راون شي بل کس پیرو شي وره دا څه ساده شایان یې ستی دواړه و د خره ته لاک شستی په سفر شو درته رسیونتیا وي دغه په غیڅ سره وکړو دواړه و خره ته لاک شي چې مخ ته سفر جاري وي نو په دغې سره چې کله مخ ته راون شي بل کس پیرو شي ورته کومه چې اوهو دا خو ډېر ظالم انسانون یې وره چې ویلې وره چې غریب جانور دی خر چې کوم دی دا خو جاندار دی چې تو دوه کسان په نوستی یې چې روان کړی یم دی کیس شه ځنه دی په پښې راون کې دیغ دې ستی وایي چې دا بیا وس سو وکړي نو دیغ دې بیا په پښې راون کو اخري بل کس پیرو شي ورته کو چې دا خو تو سه ډېر ساده یستی چې خار هم دغه اس روان کړی دی تکلیف ورکاوستی نو دیغ دې ستی اخري دا راتنګ شي چې په سار یې وخلي خار نو بیا چې لږ مخ ته روشي بیا کس ورته وایي چې دا خو تو سه ډېر سادهګون یې خبره مقصد مې دا وه چې د خلکې په خوله ژوند ما کوې ژوند خپل اکثره تعالی دماغ ډېر دی چې د اسلام په دایره شي کوه د پښتو په دایره شي کوه نوره چې ته څو کیم اچار کې کیم سټایل کې څه لباس کې دا پیاستی د تو الله تعالی سره خپل دو چې یو ورته اسلام شه الله تعالی اجازه درکړی دی خلک په خوله ژوند ما کوه چې کڅ چار کوي خاص کر د امو چې کیما چار دوزه چې کله داسې ویډیوز مې سٹارټ شه جوړولې یقین و مانستای په مداره بد کمنټس شول هر چا ورته ویل چې په دا ساده لیده شه دا ساده غلطه او خوله دې را ده شوه یا اردو ټکي زره خبره د اردو خو همیش خپل ژبه نه دو چې او مې کله داسې ټکي غلط شول په مو پر یوه خاندل چې دا ټکی ده خو مو ویل چې یاره تو څه په خوله زه ژوند نه کوه الحمدلله چې نن دا راته ورته میلاو شول چې دغه دی په خوله ژوند نه کوه زده کړه مې ډېره زه نه وشوه نو یې دغه نن ویډیو هم دا مقصد دی چې خلک په خوله ژوند ما کوستی دا ویډیو د خپل ملګري سره شیر کېستی چې دا قیمتي میسج ټول ته ورسیږي او فواد احمد په دا وشه یو څه ته ډېره مننه ډېره شکریه